مرګلو ډیر په معذرت سره تیر درسي لیکچر کې هم دا ستونزه وه چې تر نیمایي پورې موږ درس وویلې د هغې په جریان کې د انټرنیټي ضعف له امله بیا انټرنیټ البته لایف قطع شو. زه دویم ځلي راغلمه، نو فکر کوم چې اړوند ستونزه یو ځلې بیا تکرار شو، هغه دا چې په انټرنیټ کې کومه ستونزه وه، البته د انټرنیټي ضعف ستونزه وه، د هغه وجه وه چې لایف قطع شو. ډیر معذرت غواړم. دا موږ ته هم ډېرې ستونزې دغسې موارد ایجادوي. هغه د په دې معنا چې موږ بیا یوټیوب ته کله چې مثلا عین ویډیوګانې اپلوډ کوو، نو بیا دغسې قطع وصل ویډیوګانو اپلوډ کول بیا مناسب نه وي. نو په دې اساس همدا وجه دی چې موږ ته دغسې انټرنیټي کمزورتیا ځینې ستونزې زیږوي. په هر صورت الله دې وکړي چې دا ستونزه بیا تکرار نه شي. نو په هر صورت مرګلو، نو نن موضوع راځم اصل موضوع ته. هغه دا دی چې ما کازیټیو وربونه موضوع ټاکلې دی مرګلو په غوښتنه. کازیټیو وربونه مرګلو زه دومره درته ووایم چې کازیټیو وربونه څه ته ویل کیږي. اصلا دا د البته لوړو کلاسونو موضوع دی، ځکه چې موږ دغه انګلیسي هم شروع کړی دی، د ابتدا نه مو شروع کړی دی تر لوړو درسونو پورې. نو اوس موږ هم هغه لوړو مراحلو د انګلیسي ژبې د ګرامر کې یو، یعنې موږ ټوله انګلیسي ژبې ګرامر تر ډېره حده تدریس کړی دی. نو په دې اساس کازیټیو وربونه مرګلو دې ته وایي چې کازیټیو وربونو کې د نوم نه معلومه دی کاز سبب کېدل یا باعث کېدلو ته وایي چې یو شی سبب شي، یو څوک سبب شي د یو بل شي دپاره. نو کازیټیو وربونه دې ته وایي چې دغه سبجکټ په کازیټیو وربونو کې یو څه کار نه کوي، بلکې یو څوک بل څوک سبب کوي د یو کار د کولو دپاره. مثلا زه وایم چې ما کشر ورور تشویق کړو چې درس ووایي، یعنې زه خپله درس نه وایم، زه درس نه وایم، په کشر ورور یې وایم، خو دغه کشر ورور ما تشویق کړو چې درس ووایي. نو د تشویق کول دغسې یو ورب دی چې دغه ورب په استفادې سره دغه فاعل یو څه کار نه کوي، فاعل یو بل څوک مجبوروي یا بل څوک تشویقوي دې ته چې یو کار پې وکړي یا یې وادار کوي دې ته د یو کار کولو ته. نو مثلا یا که زه ووایم چې ما هغه مجبور کړو چې لمونځ وکړي، یا ما هغه مجبور کړو چې پوهنتون ووایي، نو ما مجبور کړو، ما هیڅ کار نه دی کړی، پوهنتون هغه وایي، خو دې په خاطر چې زه ورته یو سبب شومه د هغې پوهنتون ویلو دپاره، نو دغه زه څه نه کړم، دې ته دلته مجبوریت د مجبور دلته د پازیټیو د وبخښئ د کازیټیو ورب په صفت باندې کارول کیږي. چې زه بیا درته تختې باندې لیکم چې کازیټیو وربونه معمولا انګلیسي کې څو دي او په څو قسمه د کازیټیو وربونه څه دپاره کارول کیږي، نو دغه باندې کار کوو. خو مرګلو د دې په خاطر چې انګلیسي مو تقویه شي، موږ د وټساپ ګروپ هم جوړ کړی دی. بل چا فکر کومه د وټساپ لینک غوښتنه هم وکړه، بیا ځینو مرګلو مو شیر کړه ورسره، ځکه انګلیسي کې یو څو خبرې وکړم. نو ځکه چې موږ انګلیسي dear brothers and sisters, for your inconvenience, we created a WhatsApp group. WhatsApp group is for you and for all of the students who want to participate in the same group in order to learn English. So there are a lot of students and they're participating in WhatsApp group. It is very necessary for you guys to participate because there are all of the students and they will be discussing about English related issues. And as I said before, that four of the aspects are very important in English language, which is speaking, writing, reading, and listening. And besides that, I said that English pronunciation is very important. Sometimes people mispronounce a word. That's why the native speaker will not understand what you are talking about. So in order to make the native speaker understood about what you mean, it is necessary to speak the word as it is supposed to be, or to use the word as it should be. It means that when you are trying to speak English, or when you are trying to use the word or pronounce a word, please pronounce the word by the way the native speakers are going to pronounce it. It means that please pronounce the word the way it is supposed to be pronounced. In order to pronounce a word in correct way, pronunciation is very important and necessary for you guys to know and learn.
Example, I gonna say something. If a person is studying law and if he is graduated from the field, he is called lawyer. He is called lawyer. If a person is not telling the truth, if a person is not telling the truth, he is lying. So a person who lies every time is called liar. So look, there should be a sort of difference about the pronunciation. It means there is a kind of difference how to pronounce the word lawyer and liar. So you should not mispronounce the word lawyer or the word liar. It means that if you are graduated from university, from the field or from the faculty of law, you are called lawyer. Some people mispronounce this word and they are saying, I am liar. No, you are not liar. You are graduated from law, so you are lawyer. So you are not liar. Liar is a person who lies. Liar is a person who is not telling the truth. So there is a lot more difference between the words liar and lawyer. And besides that, as I said, desert and dessert. There is a little bit like spell difference between these two words, but the pronunciation is very important to pronounce the words by different way. So desert is desert and dessert is to leave someone. So there is a lot more difference between these two words. So I mean like something else. S-O-U-P. S-O-U-P, soup. Soup is like a liquid dish which is made by boiling meat or something like that. So it is called soup. If you're saying S-O-A-P, it is soap. So there should be a sort of difference between the words soup and soap. Soap can be a liquid or can be a solid, anything which is used for washing the dishes or which is used for washing the clothes. So there should be a difference between the word soup and the word soap. Another example I'm going to tell you about the pronunciation or pronouncing the word correctly is like some people mispronounce the word S-H-I-P. It is ship. It is ship. Ship is like a boat which could be found in a river or sea or beaches or something like that. But sheep, S-H-E-E-P, sheep is a sort of animal. So there should be a kind of difference between the words sheep and ship. So I mean that you should try your best to pronounce the words they are supposed to be pronounced. So pronunciation is very important and very necessary for you guys to learn. But unfortunately, as I said before, and I will stress my word, is that in Afghanistan, in Pakistan, there is not any of the courses in order to teach the students about pronunciations or about pronouncing the words correctly. There is I haven't seen any of the courses which will say pronunciation class or something like that. There is like grammar class, conversation class, or writing class, I think reading class, something like that, but I haven't seen pronunciation class. I would recommend having pronunciation class in Afghanistan for the students in order to learn how to pronounce the words correctly. So it is very important. Dear brothers and sisters, today we will talk about causative verbs. I will explain what causative verbs are and how can you use causative verbs and how many kinds of causative verbs do you have in English and what is the difference between the kinds of causative verbs. Causative verbs used to
cause someone to do something or something to be done by someone, but the subject does not do anything. It is causative verb. Example, I help him to study. I help him to learn English. It means I am not doing anything. I help him to study English. I help him, so he is studying English. I am not doing anything. So help is a causative verb because it means that I am the subject, which is I am not doing anything, but I help, I assist someone else to do something. So causative verb is used for causing someone else to do something. The subject, which is the doer of an action, is not doing anything. So that's why we can use causative verbs. Causative verbs can be infinitive, bare infinitive causative verb, or infinitive causative verb, or optional. So we will talk about causative verbs right now. مرګلو نو وز د کمره اړومه تخیته چې د کازټیو وربونو په باره کې خبرې وکړم. ما مختصرې خبرې البته د کازټیو ورب په باره کې په انګلیسي وکړې، نه پوهېږم چې څومره مفیدې تمامې شوې. کله چې یو چا یو موضوع په باره کې یو ذهنیت ونه لري، هغې کې سړی خبرې کوي، نو واقعیت ستونزمن وي. نو بخښنه غواړم. ښه، نن مرګلو سپتمبر، یعنې نن نهمه میاشتې 4 تاریخ دی. خازه وبخښئ چې د کمره لږ هغه کمه. مرګلو تاسې کولی شئ که ستونزه وه نو تاسې ما ته ویلی شئ. زه به دلته کېدم چې اوس څنګه دی، خو بیا هم که څه تختې کې ستونزه وه مرګلو ما ته ویلی شئ. زه ستاسو پیغام ګورم. مرګلو نن د سپتمبر، today is September 4th 2019. Today is September 4th 2019. دا مرګلو نن تاریخ. Today we will talk about causative verbs. نن مرګلو موږ د causative verbونو په باره کې خبرې کوو چې causative verbونه څه شی دي او څه ته ویل کېږي او څه دپاره کارول کېږي. causative verbs مرګلو سببي وربونه دي. causative معنا cause سبب کېدلو ته وایي، باعث کېدل. د هغه وربونه دي چې خپله یو څوک څه کار نه کوي، خو یو بل څوک سبب کېږي د یو کار د کول، یا بل څوک باعث کوي، سبب کوي دی، یا خپله د یو کار د کولو دپاره سبب دی خو خپله د کار کوونکی نه دی. کازټیو وربونه داسې مواردو دپاره غږي چې فاعل سبب وي د یو کار دپاره، بلکې کارکوونکی د یو کار نه وي، یو عمل کارکوونکی عامل د یو کار نه وي، یا فاعل د یو کار نه وي، بلکې سبب وي د یو کار د کولو دپاره. کازټیو وربونه مرګلو اصلا که زه ووایم یو انفینیټیو کازټیو وربونه دي. دا په اصلا 5 دانې دي، خو زه به په 3 حصو درته تقسیم کړم چې یو ته انفینیټیو کازټیو وربونه وایي. انفینیټیو مرګلو انفینیټیو تاسو ته ما ویلی و چې انفینیټیو دې ته ویل کېږي چې ټي او یعنی ټو استفاده شي. کله چې انفینیټیو یا ټي او استفاده شي، معمولا د انفینیټیو نه شاته بیس فورم یا فرست فورم اف ورب کارول کېږي. نو انفینیټیو کله چې ما واخیستو انفینیټیو کازټیو وربس، دا معنا چې هغه کازټیو وربونه چې هغه ټو خوري، ټو گو، ټو واک، ټو ریډ، دغسې. ښه، دا وربونه کوم دي چې مثلا دا انفینیټیو دي؟ مرګلو انفینیټیو چې دی خاص یو دانه دی چې هغه ته ګیټ ویل کېږي. ګیټ مرګلو یو کازټیو ورب دی د ګیټ په نامه چې دا انفینیټیو کازټیو ورب دی. ګیټ انفینیټیو کازټیو ورب دی. خو مرګلو دا موضوع چې ما راخیستی دی، د دې په خاطر مې راخیستی چې تاسې پوه شئ ګیټ ترلاسه کولو ته دلته نه وایي. ګیټ یو مختلفه معنا لري دلته. نو ګیټ دا معنا نه چې لاسته راوړل یا حاصلول. ګیټ دلته د تشویقولو په معنا راځي. ګیټ دلته څه معنا؟ ګیټ کله د کازټیو ورب په صفت چې وکارول سي، دا د کنوینس په معنا راځي. کنوینس یا تشویقول. چې شی تشویقول یا ترغیبول. یو څوک تشویقوي یو کار ته. مثلا I get him، زه هغه تشویقوم
to learn English چې انګلیسي زده کړي. I get you to learn English. زه تا تشویقوم. نو get دلته کله چې د causative verb په صفت باندې وکارول شي دا د تشویقولو په معنا یا convince یا persuade په معنا راځي یعنی د تشویق په معنا راځي. I will not get him to study English. زه به هغه تشویق نه کوم چې انګلیسي مطالعه کړي. نو دې په خاطر get دلته د څه شي په معنا راځي مرګلو د تشویقولو په معنا. خو شاته بو I get him to study. I get you to learn. نو to به ځکه دا get چې دی infinitive دی نو همیشه به شاته infinitive کاروئ. یعنی کله چې get راشي get نه شاته بیا I get you to study. I get him to learn. I get my brother to watch TV. I get my son to play cricket. No, the to ba karawal ki to play cricket, to watch TV, to go to school, to learn English, to speak English, to help him. No, da ga se margalo che kala get wa karawal shi shata be infinitive. That's the infinitive causative verb. Che causative verb infinitive yo qism infinitive de infinitive ki khas get de. Bal ta margalo wa che bare infinitive. زه به دغه رنګ ته تغییر ورکړم چې تاسې ښه پوه شئ. په درې قسمه دی کازیټیو وربونه. په څو قسمه دي؟ په درې قسمه. د دویمې چې دی ملګرو دغه ته وایي چې بیر انفینیټیو. بیر ملګرو لوڅ ته وایي لوڅ. بیر انفینیټیو دا معنی چې لوڅ وي د انفینیټیو نه یعنی انفینیټیو ونه لري. بیر انفینیټیو هغه کازیټیو وربونو ته وایي چې هغې سره انفینیټیو یا ټو موږ نشو کاروی. هیڅ کله ټو ورسره نشو کاروی. ښه مطلب دا چې تاسو ورسره انفینیټیو نشئ کاروی. څنګه؟ ځکه هغه کوم کوم دي ملګرو دغه بیر انفینیټیو چې دي دا درې دانې په کازیټیو وربونو کې دي. یو ته وایي چې میک خو ملګرو فکر مو وي میک دلته د جوړولو په معنا نه راځي. میک دلته څه معنا د فورس په معنا راځي. مجبورول د فورس په معنا یا مجبورول د مجبورولو په معنا راځي. میک داسې نه چې I am making tea. دلته میک کازیټیو ورب نه دی ځکه کازیټیو ورب په صفت ونه کارېدو. نو وایو چې I make him زه هغه مجبوروم. I make him to study به بیا نه وایي ځکه د ټو به تلري که دې ته وایي چې bare infinitive. I make him study. I make him to wash به نه وایي I make him wash the car. زه هغه مجبوروم چې موټر پرېمینځي. I make him go to mosque. زه هغه مجبوروم جمعې ته لاړ شي مسجد ته لاړ شي. نو مرګلو تاسو ویل چې make دلته کازیټیو وربونو کې د یو کلمې محدود کلمات دي البته په عین معنا نه راځي. معنا یې معمولا متفاوته وي. نو یو make دی دا هم د شي یو. دویم مرګلو چې شی دی بل have دی have. خو have د لرلو په معنا دلته نه راځي. have request په معنا تقریبا. request دا معنا چې غوښتل یا غوښتنه کول. غوښتنه کول غوښتنه کول یا خواهش کول. غوښتنه کول دلته د غوښتنې کولو په معنا راځي. او بل چې دی مرګلو چې شی دی bare infinitive make have بل late دی. late مرګلو تاسو به لیدلی وي late معنا اجازه اخیستل یا اجازه ورکول. نو تاسو let me go to school. let me watch TV. let me play cricket. نو تاسو دې داسې ښه نو داسې let معنا اجازه ورکول یا اجازه اخیستل اجازه ورکول. نو دلته let دی اجازه ورکول. نو make have let دغه درې واړو ته کازیټیو وربونه په کازیټیو وربونو کې دغه bare infinitive کازیټیو وربونه وایي. bare infinitive دا معنا چې دا هغه کازیټیو وربونه دي چې دې کې infinitive یعنی to نشو کاروی. او بل اخیری چې دی مرګلو دې ته اصلا optional وایي. optional دې ته وایي چې اختیاري. optional اختیاري دلته په څه معنا؟ اختیاري په دا معنا چې خواښه دی. که انفینیټیو یعنی ټو ورسره ورکوي او که انفینیټیو یعنی ټو ورسره نه ورکوي دی دا خوښه دی. نو دغه ته optional وایي. ښه optional مرګلو دا معنا
it is up to you if you want to use infinitive or if you don't want to use infinitive. It doesn't matter. Grammatically, it's correct. It makes sense. نو optional دغه کوم یو دی مرګلو د یکی یو دی یو چې هغه کوم یو دی هغې ته موږ وایو چې help معنا to assist کمک کول مدد کول همکاري کول نو که کمک کول نو مرګلو موږ پنځه causative وربونه لرو یو ته get make have let help دا پنځه دنې causative وربونه لرو په دې کې یو انفینیټي یعنی get که ګرامر له نګانه مرګلو تاسو get سره to یعنی انفینیټي ونه کارولو دا غلط دی ځکه دا انفینیټیو دی او دې ترڅنګ که make have او let سره تاسو انفینیټي وکارولو دا غلط دی ولې ځکه دا bare انفینیټیو دی دې سره انفینیټیو نه کارول کېږي د ګرامر له نګانه دغسې optional چې help دی یعنی خواخه د انفینیټي خوان درکوي ورسره وی کاروه او که خوان نه درکوي مای ورسره کاروه چې څنګه تا خوښوي خو مرګلو د لږ په معنی تغییر سره ګیټ ترلاسه کولو ته نه دلته تشویقول میک جوړولو ته ونه میک معنا مجبورول have لرلو ته ونه have معنا غوښتنه کول let اجازه ورکول او help کمک کول نو اوس زه راځم هر یو یې په جملې کې استعمالومه مرګلو اول get استعمالوم get infinitive دی بیا infinitive نه شاته bare infinitive ته راځم بیا optional یا help ته راځم نو اول get بیا make have let بیا help دغه ټولو باندې جملې جوړوو دا وربونه دي راځئ چې لږ دغه causative وربونه وایي راځئ چې دې باندې کار وکړو چې څنګه یعنې دغسې جملو کې وکاروو ښه مرګلو ما درته خبره وکړه چې get causative verb دی په causative verb کې infinitive causative verb دی infinitive دا معنا چې get دی کله استعمال کړو مثلا دلته pronoun راغلو یا noun راغلو صحیح شو noun راغلو یا pronoun څه شی دی چې استعمال کړو که noun دی واچو که pronoun دغه شاته مثلا I get مثلا که دلته subject راشي کنه I get him دلته به مرګلو ته بالکل انفینیټیو اچوي انفینیټیو څه شي ته وایي د ټو ته دغه ټو به ته اچوي دغه ټو به څه کوي دا ټو ډېر ضرور دی چې ته یې واچوي کله چې ټو دې واچوله دا اصول دی چې ټو نه شاته بیس فارم واچوه بیس فارم of verb مثلا I get زه تشویقوم I get him زه هغه تشویقوم to study چې درس وایي to go to school to play cricket I get you to learn English نو مرګلو همیشه چون get چې دی دغه get وبخئ get چې دی get causative verb دی causative verb کې infinitive دی نو تاسې به همیشه infinitive ورسره کاروئ دغه TO به ورسره کاروئ چې په دغه سره پوه وو مطلب دا چې ډیر عادي دی مرګلو اوس ګوره زه یو جمله درته جوړه کړم I will هر ټینس کې چې استعمالوئ دغه دغه طرف ته غرض نشئ لرلی I will get you I will get him I will get him زه به هغه تشویق کړم to learn English زه به هغه تشویق کړم to learn English چې انګلیسي زده کړي وګورئ مرګلو دا چې دی infinitive دی چې څه دی infinitive وګورئ دلته یې to وخوړو نو مطلب دا چې دلته به همیشه I will get him زه به هغه تشویق کړم to learn English چې انګلیسي زده کړي دغه مرګلو causative verb وایي ګوره ولې causative verb ورته وایي دا معنا I will get him زه به هغه تشویق کړم دغه ځکه causative verb وایي چې زه ورته سبب کېږم چې دا انګلیسي وایي خو زه خپله انګلیسي نه وایم انګلیسي په دې کس باندې وایم خو زه ورته سبب کېږم چې انګلیسي ووایي I will get him زه به هغه تشویق کړم to learn English یعنی he should learn English he has to learn English I am not learning English but I am getting him to learn English so it is causative verb
because the subject which is I is not learning English, is not doing anything. The subject causes someone else to do something. So causative verb is used to causing someone else to do something. The subject is not doing anything. No dې مرګلو causative verb وایي. Causative verb د دې لپاره I get my son to study every night. Fayaz Pir said, Zabardast. I get my son زخپل زوی تشویق کوم. دلته ته infinitive نو د infinitive نه راځي. دغلته به اوس infinitive شروع کوي. I get my son د دویمه جمله کې د دویمه فقره کې البته I get my son زخپل زوی تشویق کوم to study English. To study چې درس ووایي. I get my son to study. د infinitive نه مې هدف دغه دی چې مطلب دا get چې راغو دا به حتما infinitive خوري. I get my son to study. زه خپل زوی تشویق کوم چې درس ووایي. We will get our enemies to attend the peace talk. نو ټول شاته مرګلو تاسې verb واچوئ first form of verb واچوئ دغسې زبردست مرګلو که تاسې to study to learn English دغو کې تاسې تغییرات نشئ راوستی تاسو که غواړئ چې مثلا تغییرات راولئ دا همیشه همداسې حالت کې راځي تاسې به د get ته تغییر ورکوئ مثلا I got my brother. I got my brother. ما خپل ورور تشویق کړ یعنی ماضي کې I got my brother to learn English. خپل ورور می تشویق کړو چې انګلیسي ووایي نو تاسې به دغه دغه تغییر ورکوئ get دغه دا مین verb دی دغه ورته به د causative verb خپله مین verb دی نو تاسې دغه I got my brother I am getting my brother I get my brother I will get my brother I have gotten my brother نو تاسې مرګلو هر کله چې ټینس ته تغییر ورکوئ تاسې دغه مین verb یا causative verb بدلوی شئ دا خو infinitive دی دا خو په هیڅ حالت کې تغییر نه خوري دا همداسې دی مثلا my brother got me to learn English my brother got me ما ورور زه تشویق کړم to learn English چې انګلیسي زده کړم نو مرګلو ما تاسو د خبرو طریقه ښودلې دی I will get him to learn English نیازه is perfect our teacher gets us to attend all lessons on time wow this is a perfect sentence I really liked it Rohani said ډیره زبردست I will get him الله رحماني صاحب زه منفي ته راځم ګرانه لږ هغه کې مرګلو چې فکر مو وي بیا هم درته وایم چې تاسې په دې کې تغییر نشئ راوستی تاسې هر تغییر راولئ په دې کې به راولئ I am getting you زه تا تشویق کوم to learn English I will not get you to learn English I will not get you to learn English I will not get my friend to learn English زه به خپل ملګری تشویق نه کوم چې انګلیسي زده کړي مثلا I will never get you to learn English زه به ته هیڅکله تشویق نه کوم چې انګلیسي زده کړي نو تاسې مرګلو کولی شئ چې دغه اوله که تاسو negative ته interrogative ته imperative ته مثلا negative interrogative ته information question ته هر یو ته بدلوئ دغه به بدلوئ مثلا Do you get your brother to learn English? آیا ته د ورور تشویقوي چې انګلیسي زده کړي Do you get your brother? آیا ته د ورور تشویقوي مثلا Does your brother get you to learn English? آیا ستا ورور تا تشویقوي چې انګلیسي زده کړي Does your brother get you to learn English? آیا ستا ورور تا تشویقوي چې انګلیسي زده کړي مثلا یا داسې که تاسو غواړئ چې دغه منفي ته بدل کړئ یا دغه تاسو دواړه منفي ته بدلولی شئ مثلا مرګلو بخیر چې زه دغه تخته پاک زه راواخلم نو مرګلو تاسو کولی شئ ډېر عادي I will get him to go there میلاد صاحب excellent this is a perfect I will get him to go there زه به هغه تشویق کوم چې هلته لاړ شي I will get my brother
to study law. زه به خپل ورور تشویق کم چې حقوق ووایي چې قانون ووایي. I will get my brother to study law. زه به خپل ورور تشویق کم. نو تاسې دا معنی چې I will convince my brother to study law. نو تاسې کولی شئ د get په ځای باندې convince یعنی convince یا تشویقول. خو دا causative verb دی ډېر اساسي رول لري ګرامر له نګاه. نو تاسې داسې ویلی شئ I will convince my brother to study law. I convinced my brother to study law. I will not convince. نو convince تاسې خو دا ګرامر له نګاه نه ډېره مرتبه لري مرګرو. نو تاسې کولی شئ convince د تشویقولو یا ترغیبولو په معنا راځي. convince هم ترغیب ته وایي تشویق ته وایي. خو تاسې کولی شئ چې got grammatically د causative verbونو دپاره د infinitive causative verb په صفت باندې وکاروئ. ښه مرګرو نور هم ځمه. ښه زه وایم چې I will not یا I did not get my brother to study law. ما خپل ورور تشویق نه کړ چې قانون ووایي. صحیح دی؟ نو مرګرو دلته تاسو کولی شئ دا منفي ته بدل کړئ. مثلا یا داسې د ښکار تک مثلا یا داسې ویلی شئ I got زه تاسو دغه جمله ولیکم. I did not get him. ما هغه تشویق نه کړ to study law چې لا یا حقوق و یا قانون وایي. صحیح شو؟ I did not get him to study law. د تو ګوره دلته ډېره مهمه دی ځکه دغه get چې دی causative verb کې infinitive causative verb دی. I did not get him to study law یا دغسې I got him یا دا منفي کې دا مثبته کې یا دا مثبته کې دا I got him ما هغه تشویق کړ not to study law. دا جمله ګوره فرق لري مرګرو. ښه دا پیچیدګي لري. دغو دوو جملو پیچیدګي درته ښیم. I did not get him to study law. ما هغه تشویق نه کړ چې حقوق وایي یعنی قانون د ویلو دپاره مې تشویق نه کړ. دلته I got him ما هغه تشویق کړ not to study law چې هغه قانون ونه وایي. ګوره دلته مې تشویق کړی نه دی چې قانون ونه دلته I did not get him هغه تشویق نه کړ to study law چې قانون وایي. یعنی کاشکې تشویق کړی مې وای خو تشویق مې نه کړو. او دلته دا معنی هغه ما تشویق کړ چې قانون ونه وایي. یعنی مطلب دلته مې ورته وایي چې وایي نه وایي. دلته مې کاشکې ورته دلته مې تشویق نه کړو خو کاشکې کړی مې وای. او دلته مې تشویق کړ not to study law چې قانون ونه وایي. نو په پښتو کې داسې لږه پیچیدګي نه لري مرګرو. مثلا زه تاته ووایم هغه ما تشویق کړ چې هغه سره خبرې وکړي. I got him to talk to him. ما هغه تشویق کړ چې هغه سره خبرې وکړي. خو که ووایې I got him not to talk to him ما هغه تشویق کړ چې هغه سره خبرې ونه کړي. یعنې دې ته مې تشویق کړ چې خبرې وکړي. My uncle didn't get me to study. Excellent Saddam brother. My uncle didn't get me to study. It means that my uncle didn't convince me to study. Zabardast. I will get him to study law. Niazai say perfect. I will convince him to study law. ډېر زبردست ماشاءالله. مرګلو دغه کله چې تاسو دا منفي ته بدلوئ د فرق باندې خو پوه شوئ انشاءالله. دا ډېره مهمه خبره وه چې تاسو ته مرګلو یعنی مطلب دا چې تاسو انګلیسي زده کړه. اوس مطلب دا چې تاسو دغه لغات دومره ښکلي استعمالوئ چې د دې نه ماته پاتې لګېږي چې تاسو انګلیسي زده کړه خاص چې لغات زده کړئ بس. When will you get your brother to join our WhatsApp group? Excellent Rohani Saib. This is a question. When will you get your brother? ته به د کله ورور تشویق کړې to join WhatsApp group چې د WhatsApp group کې یو join کې یو ځای. بالکل زبردست. I didn't get him to watch TV. I didn't get my brother to watch TV. Abasi brother, please use a pronoun. I didn't get who. ما تشویق نه کړ. څوک دې تشویق نه کړ. I didn't get him هغه مې تشویق نه کړ to watch TV چې تلویزیون وګوري. I didn't get him یا I didn't get my brother to watch TV. ما خپل ورور تشویق نه کړ چې یو څه شی واچول د pronoun یا noun یا څه شی واچول. زبردست ماشاءالله والا.
تاسو مرګلو زبردست ماشاءالله ټول جملې ښې لیکلې ډېرې زبردست مثلا یا داسې who will get you the information who will get you to study who will get you to study تا به څوک تشویق کړي چې درس ووایي it means that there is not anybody to get you to study so there is not anyone to convince you to study so who will get you to study please study there is not anybody to get you to study so who will get you to study you should study yourself because there is not anybody to get you to study so you should study yourself مرګلو تاسو مطلب می دا و چې تاسو انفارمیشن کوشن تاسو هر رقم ته موارد کاروای شي دلته get دی تشویقولو په معنا دی ترغیبولو په معنا باندې راځي I don't like to join the WhatsApp group because there is only joking and talking, not talking and study. I want to live in the WhatsApp group. Saddam, brother, I am really sorry about it. As I explained at the beginning of my lesson that I was too much busy. I couldn't see your messages. To be honest, I didn't check it out like what the students and what brothers and sisters are talking about. So I will check it out and see if they're really joking about something and they're not learning. I'm really sorry about that. But to be honest, I didn't check and I didn't participate the WhatsApp group for being too much busy with my work. So I'm really sorry about it. So I will check it out. My life circumstances get me to study. Excellent. My life circumstances